د لوی اختر د میاشتې د اولې لس ورځ اولې لس شپې چې د اختر څخه مخکې دي د بخاري شریف روایت دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجه پر ټول کال کې الله جل شانه د مسلمان په نیک عمل دومره نه خوشاله کیږي دومره نه خوشنود کیږي دومره نه راضي کیږي څومره چې الله جل شانه په دغه لس ورځو کې د لوی اختر د مسلمان په عمل باندې خوشاله کیږي د ټول کال تر ټولو بهترین ورځې دي د ټول کال چې 360 ورځې لري د اعمالو د مسلمان په دې ورځو کې چې څومره قدر دی په بل وخت کې دا قدر نسته الله جل شانه ته د مسلمان عمل په دې ورځو او شپو کې زیات محبوب دی زیات خوش دی او دا د مسلمان لپاره یو بسته ده یو پیکیج دی یو زرینه موقع ده چې مسلمان په دې ورځو کې خپل رب جل شانه راضي کړي په نیکو اعمالو کې یو د بل سره تنافس او مقابله وکړي اینمی 10 روز ماه ذی الحجه در تمام سال برای اعمال بهترین موقع است یک عمل که مسلمان در دیگر وقت میکنه و در اینمی 10 روز میکنه با کم عمل الله جل شانه از بنده خود در اینمی روزها و شبها زیاد راضی و خوشنود میشه البری ما و شما چی ضروری است باید چی کنیم به طرف یک چند اعمال توجه شما را میخواهیم باید از اینمی روز و شب ما و شما استفاده کنیم کوشش کنیم کدام اعمال که برای اینمی روز و شب است باید در اونمو اعمال احتیاط